له تېر یوه کال راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې سوي دي چې په کور دننه او بهر یې د خلکو اندېښنې راپارولي دي او دا د ښځو پر وړاندې تبعیضي چلند بولي. اسلامي امارت په خپل راتګ سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او علت یې په ښوونځیو کې د اسلامي تعلیمي نظام نیمګړتیا بللې وه. تازه د پوهنې وزارت سرپرست وزیر نور الله منیر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ښوونځي د ټولنیزو ستونزو له کبله د نجونو پر مخ تړلي دي چې ډېر ژر به یې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو تړلي پاتې کېدو له کبله د خلکو د شکایتونو تر ډېرېدو وروسته د پوهنې وزارت سرپرست وزیر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو تړل کېدل هیڅ کوم شرعي عذر نه لري او اسلام د نجونو د زده کړو مخالف نه دی. په دې اړه بیا د پوهنې وزارت ویاند ویلي چې امارت د نجونو د زده کړو مخالف نه دی او ژر به په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. داسې نه ده چې دغه مکاتب دایمي تړل سوي دي بلکې موقتي تړل سوي دي او یو مناسب حل یو مناسب میکانیزم ته رسیدل طبعا وخت ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، ذهنیت سازي ته ضرورت لري. هغه نجونې چې ښوونځي ته تللې او اوس مهال په کور ناستې دي وایي چې دوی ته د ښوونځیو تړل کېدو ان روحي صدمه رسولې او دوی له رواني اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. انې او سحر چې دواړه زده کوونکي دي وایي چې د ژوند یوازینۍ هیله او ارمان یې دا دی چې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې خپل هیواد ته خدمت وکړي. که څه هم ښوونځي تړل سوي دي خو په اړوندو سیمو او کلیو کې د پوهنتون ځینې محصلانو تر شپږم ټولګي پورته زده کوونکو لپاره کلیوالي ټولګي جوړ کړي تر څو د زده کړو له کاروان څخه وروسته پاتې نسي. دوی له سرپرست حکومت او همداراز له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي او په دې برخه کې د لاس تر زنې نه کیني. دوی وایي چې ښځې د ټولنې نیم قشر دي او اسلامي امارت دې هڅه نه کوي چې د ټولنې دا نیم قشر دې له زده کړو او پرمختګ څخه محروم کړي. د ټولو روحیې ضعیفه سوي دي. اته نسی کولای چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي، ډارېږي. هر هغه څوک چې پر وړاندې درېږي په ځانګړې توګه زموږ په شان د ښوونځي نجونې ډېر د وهم احساس کوي. یو کال وسو چې زموږ ښوونځي تړل سوي دي. موږ بالکل ناهیلې سوي یو دا چې ولې زموږ ښوونځي تړلي دي، ولې د نجونو ښوونځي نه پرانیزي. هغه وخت ډېرې ناهیلې سوو په کومه ورځ چې نجونې یې بیرته د ښوونځیو له دروازو څخه وشړلې. له تېر یوه کال راهیسې خلک د نجونو ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د زده کړو لپاره د نړیوال سازمان ځانګړي استازي په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو تړلي پاتې کېدل یو تبعیضي چلند دی او هیڅوک هم باید په دې تړاو چوپ پاتې نسي. مریم هوتک، CMG، کابل.